یو سیټ وزنی بل سیټ دا ګرمي دا 5 نمبر گیٹ ہے. السلام علیکم بھائی رانا 11 منٹ او 2 بجې دي. میډم مې کوزه کړه په دې ځای کې او د انتظار کوم. ګرمي دومره ټیټه ګرمي ده که نه 43 سانتي ګریډ ګرمي ده، ډېره زیاته ګرمي ده. خیر انتظار ورته کوو چې میډم راوځي، بیا به وړم بېرته واپسۍ کې کور ته. د کور دا ضلالت کاري چې پته پکې نه لګي چې څه ټایم کې تا ته رنګ راځي، ته به ودې تا ته به رنګ راځي، ته به روټۍ خورې تا ته به رنګ راځي، ته به ستا خوا ته به میلمه وي یا به ته چا خوا له تللی تا ته به رنګ راشي چې شغل سي یاره. د کور د ډرایورۍ د کار هېڅ پته نه لګي چې په څه ټایم کې ستا کار شروع کېږي او په څه ټایم کې نه شروع کېږي. لکه د ستا ته د پته نشته، ته به ودې او یا به انتظار ورته کوې. ښه به انتظار به ورته کوې خو لکه دیو کار به نه وي، خو چې ویده شي یا خپل څه کار کوې نو دیو ډوټي به شروع شي، دیو کار به راشي، بیا به په هغې باندې لازم به بیا وځې. ټول ویاځې زه نه چې ویاځې زه، ټول ډرایوران دغه شانتی، زیات ډرایوران دغه شانتی چې یاره د هغو خوب هم پکې نه وي. خیر دا طریق ابوبکر دی وایي، خو د نورو کارونو نه پکې ښه دی. د بلاکو د کار نه ښه دی، د پلستر د کار نه ښه دی، د شیټرینګ د کار نه ښه دی، د سریا د کار نه ښه دی. زیات خلک په دې ګرمۍ کې د بلاکونو چوتۍ یو ځای او بل ځای د بلاکونو کار کوي، څوک د دغه کار کوي د شیټرینګ او څوک د سریا کار کوي. یو سیټ وزنی بل سیټ دا ګرمي نو چېرته پکې کېږي او بل سیټ به پکې صحیح تاله به د دیاړي بل له درکړي، په هغې کې به ته کور ته لیږې، د کپیل پیسې به په هغې کې وي، د دیرې پیسې به په هغې کې وي، د انډیوالۍ به پکې، د اوبو د بیل به پکې، د بجلۍ د بیل به پکې، څه شی به تا ته پاتې کېږي؟ ټوله ورځ به دا د بل دپاره به دا بلاک او یو څه او بل څه دا چوت کې راوغړی، خو تا ته به پکې څه پاتې نه شي چې تا ته پکې څه پاتې شي. ته اقامه نوي کوې، اقامه به د کال په اخره کې به پیسې ورکړې او په اوله کې به هم پیسې ورکړې. تقریبا 7000 ریاله به ستا نه د اقامې اخلي، هېڅ هم تا ته بیا پاتې کېږي نه چې ستاسو څه پاتې شي. چې ته کپیل ته ورکوې د خروج دپاره ورکوې وله پیسې، هسې هم درنه داسې غوښتی شي چې زما دومره پیسې په کار دي پیسې راکړه، که نه یې راکوې نو ته نظر کوه. شته پکې ډېر خلک پکې داسې هم شته چې هسې دې پیسې غواړي، خو دومره کار بیا چېرته وي چې کار وي. او که کار یې نو په هغه میاشت به ته کار وکړې، په میاشت کار کې به ته څو ورځې کار وکړې؟ 15-18 ورځې کار پکې نه شې کولی چې 15-18 ورځې ته کار وکړې. او 15-18 ورځو کې چې ته کار وکړې ته به کور ته پیسې لیږې، دلته به ستا خپله خرچه وي، د اقامې دپاره به وي، نو ته به پرې کوې څه؟ ستا څه بچت کېږي؟ نه بچت کېږي د څه پیسې. نو د هغې نه د کور ډرایوري ښه ده چې د کور په ډرایورۍ کې ستا نه پیسې نه ځي، د اقامه باندې ستا نه پیسې نه شي اخیستی، د خروج ستا نه پیسې نه شي اخیستی، د ټکټ ستا نه پیسې نه شي اخیستی، الټا به تا له پیسې درکوي. تنخوا خو تنخوا د هغه خو تړلي تنخوا ده، تا له به تنخوا درکوي، تنخوا نه چې علاوه تا له به پیسې درکوي، تقریبا 1500 ریاله دا به تا ته د میاشتې میلاویږي. زیات خلک ته چې وایي نه داسې نه ده، خو یي دقه شانته تا له پیسې درکوي، د هفته کې 50 ریال، په دویمه هفته کې 50 ریال، داسې تا له درکولی شي 100-200 پورې، داسې تا له درکوي په هفته کې. نو 400-500 ریال شو، هغه ستا خپلې خرچې کېږي او باقي خرچه د تنخوا ستا بچت پاتې شوه. او چې پښتنو ته ووایه چې یاره د کور ډرایورۍ، نو کور ډرایوري وایي نه کوو، د کور په ډرایورۍ کې وایي څه دي، خو چې چا کړي نه وي هغه ته پته نه وي، چې چا کړي هغه ته پته وي چې د آزاد کار کې څومره پیدا ده او په دې بند کار کې څومره پیدا ده. بند کار کې ستا نه پیسې نه شي تللی، ټکټ هر څه ستا په سعودي دي، بار به ته ټکټ هم ځان نه په خپله اخلي، اقامه هم په خپله نوي کوې، د خروج به هم پیسې ورکوې، هر شي به پیسې ته په خپله ورکوې. د کور په ډرایورۍ کې چې یا د کپیل سره چې REC ولې نه کوې، خو په تا باندې څه نشته چې ته پیسې اقامې له پیسې ورکړې، د خروج له پیسې ورکړې، ټکټ له پیسې ورکړې، نه دا پکې نشته، هر څه به سعودی کوي تاله. په سعودي عرب کې څوک هم چاته صحیح لار نه ښایي چې صحیح لار وښایي. خو زه درته وایم چې د کپیل سره کار کوئ، که د کور ډرایوري ورسره کوئ، که REC ورسره کوئ، که هر څه شی چې د کپیل سره کار کوئ تاسو بهر نه، په هغې کې پیدا ده. زیات خلک به داسې وایي تاسو ته به وایي چې یاره د کپیل سره چې کار کوې څه دي پکې، هېڅ هم پکې وایي نشته، هغه به ته خوښ نه یې. یقیني خبره ته کوم چې هغه به ته بدې شي، تا ته به د بدو لار ښایي. د کپیل سره کار کوئ چې څومره بهر کسان
هغه به پالتو بر نه که به ځان ستړی کوي. خو چې یو سړی که د کپیل سره ورسره وي نو هغه به په پیاده کې بالکل به هغه په پیاده کې. په آزاد کار او په بند کار کې دا فرق دی چې سهار به ته چې آزاد کوم کسان هغه چې سهار مانځه پسې روان شي مونځ وکړي کپړې به یې اغوستې نه وي پوره ټولې او په ګاډي په ځای کې به کپړې بدلوي روان به وي. ټیکهدار به ورته وایي شابه. او چې کار له لاړ شي د مازدیګره پورې به دا کار کوي مازدیګر اذانه پورې هر څومره چې خو مازدیګر اذانه پورې به دا کار کوي. خو چې د کار نه بیرته واپسې کوي تقریبا چې څوک لرې کار له تللی بیرته راځي نو ماښام یې پي. او چې څوک د کور ډرایوري کوي کور ډرایوري کې سهار په 6 بجې پاسه ماشومان ویسه سکول ته که څوک ډوټۍ له ځي میډم ځي یا سودا ځي هغه ډوټۍ له ویسه او بیرته راشه واپسې کې کور ته راشه تا مې د 12 بجو پورې څه نشته د 12 بجو پورې تا مې کور کې څه نشته 12 بجې چې ته لاړ شې سکول د ماشومان نه وړې او بیرته راشي ښه په سکون آرام سره مازدیګره پورې تا باندې بیا نور څه نشته مازدیګر که ماښام څه راوځي مارکیټ ته ویسه او نور څه نشته ماسخوتن بس 9-10 بجې قصې ختموي چې کومه د چوټۍ ورځي نو د چوټۍ په شپه باندې بیا دیو لکه ډېر ګرځي 12 بجې 1 بجه واپسې کور ته راځي. خو په هفته کې هره ورځ لکه دیو نه ګرځي چې هره ورځ ګرځي یا ناوخته راځي نه هغه یې چې یا هسپتال شه یا ضروري داسې بل څه کار شو نو شپې ناوخته راتلی شي خو په مخه ناوخته نه چې په مخه ناوخته وي. بار خو ضلالت دی سهار ځه او ماښام راځه سهار ځه کار له ماښام راځه څه پیدا شته یا نشته دغه یو سل 10 120 روپۍ به تا ته درکوي او ذلیله ژوند به کوې د سپي په شان نو هغې نه څه پیدا نشته چې څه پیدا یې درکړي. چې یو سره کار کوي ښه د سهولت کار کوي د کپیل سره کوي تا باندې د اقامې پیسې نشته د هېڅ شي د باندې پیسې نشته الټه به تا له سودا پیسې درکوي په پیدا کې به بهر ټول ستا نقصان دی چې بار څومره کار ته کوي هغه به ستا نقصان وي. پیدا پکې تا ته نشته چې بار پیدا ده پکې پیدا پکې هغه خلکو ده چې کومه ټیکهداران وي هغه خلکو ته پکې پیدا ده خو د عام دیاړې مار ته دیو ته پکې اثره پیدا نشته. او زه دا نه وایم چې یاره بار خلک ته چې خلک د کار نه کوي بالکل کوي دی خو چې چا څه ناڅه بندوبست کېږي د کور په کپاله کې یا کپیل یې غواړي یو سړی ترې تنګ یېرېږي د کور د کار نه چې یاره د کور کار نشم کولی نه کوم نو هغه کسانو ته زه وایم چې او د یاري پکې هېڅ خبره نشته ښه برابر د کپیل سره کار کولی شئ په هغې کې ستاسو پیدا ده ځکه چې دلته هر سړی راغلی خپل مزدورۍ دپاره. زه نصیر درالم نخیل مول ته دا نخیل مول دی دلته مې کوزه تله او بھائی دا د عثمان بن عفان روډ دی. ګرمي داسې ګرمي ده که نه بهر بھائی څومره پارکینګ دی ټول د ګاډو ډک دی د هغه سره پورې او دې سایډ ته چې پکې هم دا ټول ګاډي ولاړ دي د شاته سایډ ته او څه پکې اوس ودرېږي پته نه لګي ډېره زیاته ګڼه ده کېدای شي افاري په دې مارکېټ کې